یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مسجد نبوي کې مسله بیان کړه، اے زما صحابه جمعات له ډیر ټیم ورکوي، جمعات له ډیر ټیم ورکوي، جمعات نه په منډه مو ځي. یو صحابي هغه را پاسې د څه کسان د الله پیغمبره هغه پلان کې صحابي نه دی، هغه نوجوان هلک هغه د جمعات له ټیم نه ورکوي. ته چې په جمع ودرېږي هغه ځان را ورسوي او څنګه چې سلام وګرځي دعا وکړي بیا سمدستي وځي. دا شکایت په صحابه وکړو. نبی علیہ السلام مسله بیان کړه جمعات له ټیم ورکوي، نو صحابه وی پلان کې صحابي خو ټیم نه ورکوي. نبی علیہ السلام فرمایلی ښه نبی علیہ السلام دغه صحابي په نظر کې ساتو چې جمع وشوله، نبی علیہ السلام سلام وګرځاو، دعا یې وکړله، چې څنګه دعا وشو دا صحابي پاسې د په منډه ته نبی علیہ السلام ودرېږه لکه ودرېږه، صحابي ودرېدو. امام مسله بیان کړې ده چې جمعات له زیات وخت ورکړئ، جمعات کې ډېر ټیم تېروئ. په تا باندې ستا د ملګرو شکایت کړی دی چې ته جمعات له زیات ټیم نه ورکړئ، راشي چې موږ نیت تړو زموږ سره ودرېږو چې سلام وګرځم او دعا وکړم بیا په منډه وځي. د ملګرو ترې وضاحت وکړه ته ولې جمعات له ټیم نه ورکړئ. ای صحابي سر ښکته کړو، هېڅ یې ونه وی. نبی علیہ السلام ته بیا تپوس وکړو، وی ولې د جمعات نه په منډه وځي ټیم نه ورکړئ. صحابي بیا غلی شو. په درېیم ځل یې بیا تپوس وکړو، وی جمعات ته ناوخته راځي او د بیا سیده وځي ولې. صحابي سر ښکته کړی څه وایي نه. صحابه پوه شو چې یاره دی شرمېږي څه خبره یې پړه کې ده خو وایي نه. صحابه کرام د جمعات نه په وتو شو، لاړو ووتو. چې ټول ووتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان خوا ته راوغوښتو، وی ولې څه مسله ده ما نه درې پیرې تپوس وکړو تا ماله جواب رانه کړو، ولې د جمعات نه په منډه وځي. صحابي چې سر اوچت کو د سترګو نه اوښکې روانې شوې. د الله پیغمبره دا خو یو راز و چې ما پړه کې ساتلی و، خو ته رانه تپوس کوې تا ته به بیان کړمه او د ملګرو په مخ کې مې نشو بیانولی شرمېدمه. نبي علیه الصلاة والسلام ورته ولې د الله پیغمبر زما په بدن چې دا کومه جوړه ده که نه دا زما او د ښځې شریکه ده، دا زما او د ښځې شریکه ده، زمونږ کره بله کپړه نشته دی. نو چې کله زه مانځله راځم زه یې واغوندمه او په کور کې مې یو ډوغل که نسته دی هغه ښځه مې هغې ته ورکوزه شي خپله پرده وکړي. نو زه چې راشم په دې کې مونځ وکړمه بیا په منډه کور ته ځکه ځم چې هغه پکې مونځ وکړي، ځکه جمعات کې نشم ایساری دی. د الله پیغمبر د ملګرو په مخ کې مې ته نشو ویلی شرمېدم. نبي علیہ السلام یې ښه دا مسله ده بیا څه ورځې تېرې شوې یو غذا وشوه پای کې ډېر مال غنیمت راغی، مال غنیمت پکې ډېر راغی. نبي علیه الصلاة والسلام د دغې نوجوان صحابي کړو ډېر شی کپړې ولېږلې، ډېر شی امداد یې ولېږو. چې ولېږو دا ښځه شکي شوله چې نبي علیه السلام زما کړه ډېرې کپړې راولېږلې د امداد سامان یې راولېږو، شکي شوله. چې کله دا خاوند یې راغی کېنو وی تا خو به نبي علیه الصلاة والسلام ته د خپلې غریبۍ څه ویلي نه، تا خو نبی علیہ السلام ته خپلې غریبۍ به څه نه ویلي. خاوند یې په ژړا شو، وی زه مجبوره شوم زما سره بله لار نه وه، په ما ملګرو شکایت کړی و چې دی مانځلی ناوخته راځي، زما سره بله لار نه وه. نو ما نبي علیہ السلام ته خپل حالت بیان کړی دی چې دا خبره یې وکړه. ښځې چغه کړه او د چغې سر را پرېوته، بېهوشه شوه، بېهوشه شوه. او چې په هوش کې راله یا لیتنی مت قبل هذا، هی افسوس چې دا ورځ ما نه وي لیدلې، زه د دې نه مخکې مړه وې. زما د خاوند د غریبۍ بېعزتي وشوله، زما د خاوند پرده پورته شو په جومات کې، زما خاوند بېعزته شو، هی افسوس چې زما خاوند نه وی بېعزته شوی. دا بیبیانې د نبي علیه السلام یو خو دې کې یو سبق دی د ښځو دپاره، د خپل خاوند د عزت خیال ساتئ، هغې بیبیانو په شان جوړې شئ. زه به بربنډه ناسته وم خو چې زما د خاوند د غریبۍ نوم بار ته نه وی وتی.